السلام علیکم ورحمت الله. زم انجینیر سمیع الله او په دې ویډیو کې به زه تاسو ته خایم چې تاسو د امازون اکاونټ څنګه کریټ کولی شئ په سعودي یا دوبۍ مارکیټ پلیس باندې. زیاتره ځوانان پوښتنه کوي په سعودي دوبۍ کې پاتې کیږي یا په پاکستان کې دننه چې څومره ځوانان دي همدغه پوښتنه کوي چې زموږ سره د کومو سیزونو ضرورت دی چې د هغې د لارې موږ د امازون اکاونټ کریټ کړو. دا زموږ سره پارټ 1 داسې ویډیوز کتلو دپاره په دې چینل باندې پاتې کیږئ. انشاءالله ډېر زیات معلومات به تاسو ته د بزنس حوالې سره مختلف موټیویشنز به تاسو ته میلاویږي. د ټولو نه وړاندې هر ځوان ته پکار دی چې د امازون اکاونټ کریټ کوي چې دغه سره د جیمیل آی ډي وي، یعنی جیمیل اکاونټ پکار دی. هغه نارمل تاسو د موبایل نمبر هم تاسو هغې کې ایز ریکوري اچولی شئ یا که بل جیمیل اکاونټ وي ستاسو سره ایز ریکوري په هغې کې واچوئ یو خپل جیمیل اکاونټ کریټ کوئ په خپل نوم باندې یا د چا په نوم باندې تاسو اکاونټ کریټ کوئ. د هغې دپاره د جیمیل آی ډي ډېره زیاته ضروري ده. دویمه نیشنل آیډنټیټي کارډ آی ډي کارډ کوم چې زموږ سره پاکستاني آی ډي کارډ دی. که تاسو دوبۍ کې یئ نو چې ستاسو سره د هغه ځای کومه اقامه وي یا که تاسو په سعودي عرب کې وئ د هغه ځای اقامه چې د هغې فرنټ او بیک ستا سره پکار دی د هغې تصویر څنګه پکار دی هغه زه تاته په مخکې ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ګایډ کوم څه ټایم چې موږ اکاونټ کریټ کوو. او یا که دا ستاسو سره نه وي آی ډي کارډ نه وي او تاسو په بل ملک کې او پاسپورټ د سره یي تاسو په پاسپورټ هم کولی شئ یا پاسپورټ او یا آی ډي کارډ په دې دواړو کې چې ستا سره هر یو وي نو د دې د لارې ته د امازون اکاونټ کریټ کولی شئ. دریم چې دی زموږ سره د بینک سټیټمنټ ډېر زیات ضروري دی. بینک سټیټمنټ نن سبا چې څومره خلکو سره هم د مطلب بینک اکاونټ چا کریټ کړی وي که هغه په یو بی ایل کې وي که هغه په ایچ بی ایل کې وي یا د پاکستان په هر یو بینک کې د هغه اکاونټ وي هغه پکې کار کوي. که چیرې ستا سره د بینک سټیټمنټ نه وي یعنې ستا اکاونټ نه وي په دغه بینکونو کې نو تاسو نیاپې انسټالولی شئ. نیاپې تاسو سمپلی پلی سټور ته لاړ شئ او هلته په پلی سټور کې نیاپې ولیکئ. چې کله تاسو نیاپې ولیکل هلته ټایپ کړله نو په هغې کې به تاسو ته یو ایپ راشي. دغه ایپ به تاسو انسټال کړئ بیا به په رجسټرډ باندې کلیک کړئ. په هغې کې ستا سره همغه د جیمیل اکاونټ ضرورت دی او د شناختي کارډ ضرورت دی نو تاسو په هغې کې خپل بینک آنلاین بینک اکاونټ کریټ کولی شئ څنګه چې زموږ سره ایزي پیسه ده. خو په ایزي پیسه باندې به ټرای نه کوئ ځکه چې د هغې اکاونټ په هغې کې کار نه کوي د هغې چې کوم بینک سټیټمنټ دی. نو نیاپې انسټال کړئ. نیاپې ته ټرانزیکشن یې وکړئ کم از کم چې د یوې هفتې نه واخله د 2 هفتو ترمنځه تاسو په هغې کې سټیټمنټ جوړ کړئ یعنې ټرانزیکشن یې وکړئ بجلی بل ته جمع کړئ یا د یو ملګري نه د بل ملګري نه هغې ته مختلف ټرانزیکشن وکړئ. کم از کم چې دغه ټرانزیکشن ستا سره 2 پیجز وي یعنې 2 صفحې دا ستاسو سره وي نو دا بیا ستا کار کوي چې ته پې د امازون اکاونټ کریټ کړې. زه به تاسو ته ویم چې څومره د وځنډولی شي 14 ډیز به ډېر زیات بهتره وي چې د 14 ورځو ستا سره بینک سټیټمنټ وي نو ته کولی شئ چې د امازون اکاونټ په دې باندې کریټ کړې. څنګه نیاپې که د چا اکاونټ نه وي نیاپې تاسو انسټال کړئ. دا زموږ سره آنلاین بینک دی ټرانزیکشن یې وکړئ انشاءالله په دې باندې به هم ستاسو کار کیږي. موږ پې کوو کارونه صحیح ده. همدغه رنګې په 4 نمبر باندې زموږ سره د موبایل نمبر ضروري دی. زیاتره ځوانان وایي چې سر زمونږ پاکستاني نمبر ته او ټي پي نه راځي ون ټایم پاسورډ چې هغې ته کم راځي نو چې بیا بعدګر دپاره تاسو او ټي پي ورکوئ اکاونټ ته لاګین کیدی شئ. نو پاکستاني نمبر په نن سبا ورځو کې څه بلکې د ډېر وخت نه په دې کې پاکستاني نمبر کار نه کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې پاکستاني نمبر تاسو باید کې نه انټر کوئ بلکې د سعودي د دوبۍ د قطر یا هر هغه نمبر چې ستا سره وي چې هغې ته او ټي پي زی تاسو هغه انټر کولی شئ. خو پاکستاني ته نن سبا نه راځي کله کله راځي خو هغه تاسو ته بیا ډېر زیات پرابلمز جوړوي. یا تاسو د یو کې سیم هم اخیستلی شئ نن سبا زموږ سره په 1215 روپۍ باندې میلاویږي هغې ته ون ټایم پاسورډ ستاسو او ټي پي راځي. د هغې نه بعد بیا تاسو ګوګل اتنټیکیټر سره هغه لینک کولی شئ. د هغې طریقه به بیا زه انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې تاسو سره شیر کوم. نو چې د هر ځای نمبر وي خو چې د پاکستان نمبر نه وي نو دغه ریکوایرمنټ ستاسو دپاره ډېر زیات ضروري دي چې د دې د لارې موږ د امازون اکاونټ کریټ کولی شو. څنګه به د امازون اکاونټ پریکټیکلی کریټ کوو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو پوهه کوم چې سټارټ واخلو څنګه به موږ د امازون اکاونټ کریټ کوو پریکټیکلی او ستاسو د وړاندې به وي. یو جهان مننه.